د رحمان الله ګربز او حضرت الله عزازي نومونه د آی پی ایل لوبو د بولۍ په لیست کې نشته. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. که چیرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او د کرکټ لوبې مینوال یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د 2020 میلادي کال د آی پی ایل لوبو په بولۍ کې د افغانستان د چټکو لوبغاړو رحمان الله ګربز او حضرت الله عزازي نومونه نشته. ټول افغانان په دې پوهیږي چې دا دوه لوبغاړي د افغانستان د ملي لوبډلې ډیر چټک لوبغاړي خو دا ډیر د خفګان ځای دی چې د دوی نومونه نشته. دوه هغه دلیلونه چې ولې د دوی نومونه د 2020 میلادي کال د آی پی ایل لوبو په بولۍ کې نشته هغه دا دي. لومړی کوم لیست چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د آی پی ایل ادارې ته ورکړل شوی و په هغې کې د رحمان الله ګربز او حضرت الله عزازي نومونه نشته. په هغه لیست کې د راشد خان، محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان پکتین، محمد شهزاد، شفیق الله شفق، نجیب الله زدران، شاپور زدران، ګلبدین نایب، وقار سلیمان خیل او د کریم جنت نومونه ورکړل شوي دي. که څه هم 15 افغان لوبغاړو د راجستان رویلز لوبډلې سره په تمریناتو کې ګډون کړی و چې په هغې کې کریم جنت او رحمان الله ګربز ځانونه ښه ثابت کړي وو چې رحمان الله ګربز ته په 6 اورونو کې 80 منډې هدف ورکړل شوی و. رحمان الله ګربز په 15 اورونو کې هدف پوره کړی و. له هغې وروسته ورته په یو اور کې 15 منډې هدف ورکړل شوی و چې رحمان الله ګربز په 15 بالونو پوره کړی و. که څه هم رحمان الله ګربز په بی پی ایل کې د چټکې نیمه سلیزې بنسټ کېښود. ګربز په 18 توپونو د 15 شپږیزو او 4 څلوریزو په مرسته پوره 50 منډې وکړې او بیا کیچ آوټ شو. داسې راپورونه هم ترلاسه شوي چې راجستان رویلز رحمان الله ګربز په بکاپ کې ساتلی دی. که چیرته د راجستان رویلز لوبډلې کوم لوبغاړی ټپي شي نو دوی به رحمان الله ګربز وپیري. نو ګرانو لیدونکو وبه ګورو چې څه کیږي. که چیرته مو مطلب خوښ شوی وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. نور مو په الله جل جلاله سپارم. د الله په امان.